یو بل عنوان بیانوم چې هغې ته عنوان د نسخ او د منسوخ ویلې کېږي. نسخه او منسوخو دا ځان له اقسام دي. نو زما معززو خویندو ورونو، ناسخ یعنی اول ادله څلور دي. د شریعت مطهره ادله دا څلور دي. یو کتاب الله دی او دویم سنت رسول دی او دریم اجماع امتو، اجماع امت ورته وي، او څلورم قیاس. نو دا څلور ادله د شریعت مطهره دي: کتاب الله او سنت رسول، اجماع امت او قیاس د مجتهد. نو اول خدا مسله یاد کړئ چې دی کې ناسخ کم یو جوړې دي شي او دا نسخه ویلې کېږي ستا. نو نسخه ویلې کېږي ختمولو ته، تبدیل ته. نسخه په معنا د تبدیل دی او تبدیل ویلې کېږي یو حکم بدلولو ته، دیتا نسخه وي. نسخه ختمول او تبدیل بدلول. نو په دې وجه باندې دا شیء واحد دی. نسخه او تبدیل دا شیء واحد دی، یعنی یو حکم ختمول دا هغې په ځای باندې بل حکم راوړل. نو برابره خبره ده که هغه حکم رسونې د مخکني حکم برابر وي او که بهتر وي دي. نو ناسخ یو خدا مسله ده چې قیاس ادله اربعو کې دا ناسخ نشي جوړېدی. قیاس دا ناسخ نشي جوړېدی، یعنی قیاس سره قرآن شریف او دغه شانو حدیث رسول الله او دغه شان اجماع د امت دا نشي منسوخ کېدلی. نو قیاس دا ناسخ نشي جوړېدلی او دغه شان اجماع دا اجماع ناسخ نشي جوړېدلی. مثال کې چې اجماع سره قرآن شریف او سنت رسول او قیاس دا اجماع سره نشي منسوخ کېدلی. نو قیاس او اجماع د امت دا ناسخ نشي جوړېدلی. نو دوا ادله پاتې شو، یو قرآن شریف او دویم حدیث رسول الله. نو دی کې څلور قسمونه جوړیږي، یعنی قرآن شریف ناسخ جوړېدی شي او حدیث د رسول الله ناسخ جوړېدی شي. قرآن شریف سره یعنی قرآن شریف دا ناسخ جوړېدی شي، نو بیا او حدیث هم ناسخ جوړېدی شي. نو بیا دی کې یو څو اقسام دي، تقریبا څلور قسمونه جوړیږي. نسخ القرآن بالقرآن، یعنی نسخ الآیات بالآیات، یو آیات په بل آیات سره منسوخ کېدل. او دویم نسخ الحدیث بالحدیث، یو حدیث په بل حدیث سره منسوخ کېدل. دا دی باندې اتفاق دی چې نسخ الآیات بالآیات او نسخ الحدیث بالحدیث یو دو قسمونه نور دي چې هغې ته نسخ الآیات بالحدیث وي او نسخ الحدیث بالآیات وي. یعنی قرآن شریف حدیث په قرآن سره منسوخ کېدل، حدیث په قرآن سره منسوخ کېدل او قرآن په حدیث مبارک سره منسوخ کېدل. په دې کې اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحمه الله د دې قائل دی چې کله به نسخ الآیات بالحدیث راځي او کله به نسخ الحدیث بالآیات راځي. یعنی کله به د آیات د قرآن د آیات د وجه نه حدیث منسوخ کیږي او کله به د حدیث د وجه نه آیات مبارک منسوخ کیږي. حدیث نه مراد حدیث متواتر او مشهور. او امام شافعی رحمه الله د دې قائل نه دی. امام شافعی رحمه الله فرمایي که چری نسخه د آیات په حدیث سره راشي یا نسخه د حدیث په آیات سره راشي، نو طعن کون کې به طعنو کې اعتراض بو کې چې دا څنګه حدیث، یعنی چې کله آیات سره حدیث منسوخ شي نو معترض به اعتراض وکړي چې یاره
الله جل شانه د خپل رسول تکذیب کړي لکه چې آیات سره حدیث منسوخ شو او که حدیث سره آیات منسوخ کینو معترض ووي طعن کون کې اول رسول په الله باندې دروغ ویلي نو په دې وجه باندې د دې دوه صورتونو امام شافعي رحم الله قائل نه او امام ابو حنیفه رحم الله د دې دوه صورتونو قائل دي نو جواب دا دی چې د دې اعتراض نه خو په یو صورت کې خلاصي نشته لا مفر من د دې نه خو خلاصي نشته نسخه د آیات په آیات سره یا مثال کې نسخه د حدیث په حدیث سره د دینم خلاصي نشته اتفاقی صورتو کې په دې باندې معترضین او کافرانو اعتراض کړی دی لکه سيقول سپاره کې کله قبله بدل شو نو مشرکانو اعتراض وکړي دا څنګه رسول دی څنګه د الله کتاب دی چې کله یو حکم کې کله بل حکم نو د دې اعتراض نه خو په اتفاقی صورتو کې هم نجات نشته او خلاصي نشته نو دا اقسام د نسخ د ناسخو د دین علاوه اقسام د منسوخو هغه درې قسم دي اقسام د منسوخو درې قسم دي یو ته ویل کی نسخه د حکم مع الالفاظ یعنی نسخه د حکم سره د الفاظو د قران شریف کې دا آیاتونه شته چې داغي الفاظ منسوخي او داغي حکم منسوخي او دویمو نسخه د حکم دون تلاوت یعنی حکم منسوخ شي او تلاوت یې برقرار حکم یې منسوخ شو او الفاظ یې برقرار لکه منافقانو با فضل جرګې د نبی صلی الله علیه وسلم سره کولی نو الله جل شانه حکم رولې غلو چې تاسو کله نبی صلی الله علیه وسلم سره جرګه کوي نو صدقه وکي نو دا حکم منسوخ دی بعد کې بیا منسوخ یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه او بیا رسول الله فرمای اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات نو دې سره دا منسوخ نو دا آیاتونه دي چې منسوخ الحکم دي لیکن تلاوت او عبارت دی الفاظ منسوخ نه دي او دریم قسم هغه ته منسوخ عبارت الفاظ ویل کیږي او حکم یې برقرار یعنی الفاظ د قران نه میټاو شوی نسخه شوی وي او حکم یې برقرار لکه یو آیات ته چې الشیخ والشیخه اذا زنایا کله چې یو شادي شوده سړی او یو شادي شوده خزه زنا کاریو کې نو فرجموهما دی دواړه ਸੰسار کې پکانو یو لیو مړی کې مرداري کې نو دا د قران شریف حکم دی نو حکم یې برقرار دی او تلاوت او آیات منسوخ دی عبارت یې منسوخ دی چې کله یو شادي شوده سړی او شادي شوده خزه زناکاریو کې شریعت مطهره حکم فرمایي چې دوی دی رجم کړي شي مړی کا او چې کله غیر شادي شوده زناکاریو کې نو سل کوړي یې اوه حدیث مبارک کی راضی نو دا منسوخ قسم کې چې الفاظ یې منسوخ او حکم یې برقرار نو دیزی کې آخري مسله چې نسخ قرآن کې شته شریعت مطهره کې شته او دغه شان دین سماوي کې نسخه شته دی او په دې باندې امت مسلمه متفق دي چې دین سماوي کې نسخه موجود ده قرآن شریف کې نسخه شته دی یهود د نسخ قائل نه دي یهود د نسخ قائل نه دي یهود اعتراض کوي چې آسمانی دینونو کې نسخ نشته ځکه نسخ سره نعوذ بالله من ذالک صفاحت وی د الله راضي سادتوب او ناپوهی د الله جل شانه راضي یهود وی نو مثال کې چې نن الله یو حکم فرمایو میاش دو میاشت یو حکم وی او بیا دا غینه بعد هغه حکم ختم کی بل حکم الله فرمایي نعوذ بالله من ذلک چې ولې الله په دې حکم باندې نه پوهیدل سو يهود داوی چې نسخه آسمانی دینونو کې نشته ځکه دینه ناواقفیت او صفحات د الله معلومي خدا يهود په خپل بیوقوف دي دینی سماوي کې
نسخه موجود ده او دا خو عینه مهارت دی. دې مثال داسې دی چې مثال کې ته یو طبيب لاړ شي او ډاکټر لاړ شي او هغه نه ته علاج وکړي نو هغه ته وایي چې یو هفته د پاره دا دوی استعمال کا او بیا یو هفته بعد راشه نو چې یو هفته بعد ورشي نو هغه دوی ولا بدل کی نو نور دوی ورکی نو چام دا نه دی ویلی چې دا طبيب او دا ډاکټر دا مخکنی زل دی په بیماری باندې پوی نشو بلکې هر سړی وي چې دا ماهر ډاکټر دی اول د مرض سره وړاندې دوی موافق وا او اوس د مرض سره د دوی مدوي نو الله خو حکیم ذات دی الله تعالی علم دی چې دا حکم با تر دې پورې حکم کوم او د دینه بعد بیا بل حکم را لېږم نو نسخه په دین سماوي کې شته دی دا د دې يهودو مطلب دی کې دا دی چې کدا يهود چرته قائل شي په نسخه باندې نو دوی به بیا وی چې مسلمانان هم وی چې تورات او انجیل د الله کتابونه دي لیکن قرآن شریف راتللو سره هغه منسوخ دي نو دوی خود نسخ قائل په دی وجه نه دي چې بیا به د قرآن شریف سره د دوی تورات او انجیل منسوخ کی نو په دی وجه باندې دا يهود دي د نسخ قائل دي نو نسخه قرآن شریف کې او دین سماوي کې او شریعت مطهره کې شته او مثال امدادي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله مکه معظمه کې نو منځ د کعبه شریفه په طرف باندې کول او چې کله مدینه منوره ته لاړو نو 14 میاشتې بیت المقدس ته منځ کړو هغه طرف ته مخړول او بیا حکم رااله فلنولینک قبلة ترضاها چې دی کعبه طرف ته به مخ راواړو نو دا بیا د بیت المقدس نه کعبه طرف ته نبی رسول الله مخ راواړو نو سيقول الصفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها نو نسخه قرآن شریف کې او دین سماوي کې دا جایز ده په دې باندې د امت مسلمه اتفاق دی